خواله رسنیو کې د یوې 14 کلنې نجلۍ یوې خپرې شوې ویډیو ته غبرګونونه ښودل شوي چې له هغې د جنسي ګټې اخیستنې په اړه ده. دغه نجلۍ چې د تخار ده وایي نارینهو د موسیقۍ یو پروګرام ته بوله، بیا به یې نشه کوله او نڅوله. د تخار پولیس وایي دغه نجلۍ څو ورځې وړاندې یو پروګرام کې موندلې او د قضیې په تړاو یې 3 سړي نیول شوي چې نشهیي مواد او د موسیقۍ آلې هم ورسره وي. د دغې 14 کلنې نجلۍ تصویر له څو ورځو راهیسې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي. هغه په خپلو خبرو کې چې شاوخوا 15 ثانیې کېږي وایي چې یو شمېر نارینهو هغه بېلابېلو محفلونو ته بیوله او نیشه کوونکي مواد به یې هم ورکول. دوایشو برای رقصون دوای سردرد ولی یک چیز را داد دیگه نفهمیدم که سرم کارهایی کرد نکرد. همینجا دوای سردرد ولی یک چیز را داد که بسیار جدی چیزی بود که دم یهو قل قل میشدم که بازی میکردم چه میکردم میکارم. له دې سره سم د بشري حقونو ځینې بنسټونه د دغې ماشومې پر وړاندې شوی بد چلند غندي. نه یوازې تخار کې بلکې د هېواد په هر کونجو کنار کې دغسې پیښې رامنځته شوي چې هم د پولیسو د خوا نه، هم د چارواکو د خوا نه، هم د زورواکو د خوا نه. دغې پیښې په ولسي جرګه کې هم غبرګونونه راپارولي او د جرګې یو شمېر غړي د دغه ډول بد چلند کوونکو ته د سزا ورکړې غوښتنه کوي. خواست ما از دولت، از نهادهای عدلی و قضایی هست که همچون عاملین همچون قضایا پیگیری شود، به پنجه قانون سپرده شود. کسانی که همچین عمل ناشایستی رو انجام میدن واسطه های مثل ارباب قریه، کلان قریه یا بعضی حتی وکلا متاسفانه دفاع میکنن و از اینا و حتی اگر اینا پلیس بازداشت میکنه زودترین فرصت اینا آزاد میشن. در افغانستان اساسی قانون عملی کیه. توقع عدالت عمری و علوی داشته باشید. تکرار میکنم توقع عدالت عمر فاروق و حضرت علی کرم الله وجهه داشته باشید.